مننه کې هیله مې مننه خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې پر تن وي. زما سیول ارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د کمپیوټر د سیپری زده کړې اتمه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته په څلورو مهمو موضوعګانو باندې خبره وکړم. د ټولو نه لومړی موضوع چې په نننۍ درس کې زه غواړم په هغو باندې کار وکړم هغه فت ادرس دی. د یو فایل فت پیدا کول دي چې د فت ادرس پیدا کول له موږ سره مرسته کوي تر څو پورې موږ فایلونو ته یا د یو فولډر اوج ته ډېر په چټکۍ سره ځان ورسوو یا هم ځینې وخت موږ ته ضرورت کوي تر څو پورې په ځینې سافټویرونو کې یو پروجیکټ جوړوو بیا وروسته غواړو چې د فت په ذریعه باندې هغه هلته ډېر په چټکۍ سره موږ سافت کړو یا یې ذخیره کړو. دوهمه کومه موضوع چې د هغه د فایلونو سلیکشن دی. په کمپیوټر کې موږ کولی شو مختلفو ډوله سلیکشنونه وکړو په څو ډولونو باندې سلیکشنونه چې موږ کولی شو موږ په دغه ویډیو کې موږ هغه ټول کوشش کوو چې تاسو ته یې وښیو. دریمه کومه موضوع چې د هغه د دیمز او همدغه ډول د بیکګراوند بدلول دي چې په وینډوز 11 کې ډېر ښکلي ښکلي دیمزونه اضافه شوي دي. موږ څنګه کولی شو چې هغه دیمزونه خپل کمپیوټر ته سیټ کړو تر څو پورې موږ هغه د کوم کمپیوټر انټرفیس چې دی هغه تغییر وخوري نو ډېر ښکلي ښکلي دیمزونه په وینډوز 11 کې موجود دي. او همدغه ډول څنګه کولی شو چې موږ خپل کمپیوټر ته بیکګراوند ته یو عکس کیږدو هغه خپل د خوښې کوم عکس چې وي. څلورمه کومه مهمه موضوع چې د هغه د پی سي یا هم هغه کوم اصلي مین سافټویرونه چې د موږ د کمپیوټر په سکرین باندې موږ څنګه کولی شو چې د هغو آیکن چینج کړو او څنګه کولی شو چې هغه خپل ډیسکټاپ ته راوړو. ځینې وخت چې موږ وینډوز وکړو په وینډوز 10 او 11 کې دغه موضوع شته چې هغلته اصلي آیکنونه د کمپیوټر نه دي موجود، یعنې تاسو به یو شارټکټ وړئ دغونه به استفاده کوئ. اما تاسو ضرورت نه لري چې شارټکټ څخه استفاده وکړئ ځکه په دغه ویډیو کې موږ ښودلي چې تاسو اصلي آیکن څنګه خپل ډیسکټاپ ته راوړلی شئ. نو دغه درسونه یو څه ابتدایي دي، موږ کوشش کوو تر څو پورې دغه درسونه ورو ورو په قدم په قدم سره پورته سطحې ته یوسو. نو له موږ سره اوسئ تر څو پورې دغه درس پای ته ورسوو. یو ځل مې بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځو په نننۍ جلسه باندې پیل کوو. نن د موږ اتمه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم د کمپیوټر کومه هغه بیګنر یا هم هغه ابتدایي کوم کورس مربوط درسونه چې دي هغه یو څه مخته یوسو. نو د ټولو نه د مخکې راځو موږ د یو فایل پت څنګه کولی شو د یو فایل پت پیدا کړو او د پت څخه موږ په کومو ځای کې استفاده کړی شو تر څو پورې موږ په اسانۍ سره وکړی شو د یو فولډر ادرس پیدا کړو په اسانۍ سره هغه راخلاص کړی شو یا د هغو نه استفاده وکړو. د ټولو نه د مخکې زه راځم یو فولډر راخلاصوم تاسو لپاره. نو وګورئ د مثال په ډول سره ځینې وخت موږ ته ضرورت وي تر څو پورې له پت څخه استفاده وکړو تر څو پورې موږ وکولی شو په اسانۍ سره د یو فولډر ادرس پیدا کړو هغو ته لاسرسی پیدا کړو. د مثال په ډول سره وګورئ د موږ هغه کوم ادرس کوم فت ادرس چې دی هغه دا دی، یعنې دغه ادرس باندې موږ دغه فولډر ته دننه راغلی یو. هغه کیدای شي مستقیم وي یا غیر مستقیم ډول وي. د مثال په ډول سره که زه چیرته مثلا په یو پروګرام کې کار کړم د مثال په ډول سره پین راخلاصوم او په هغو کې یو پروجیکټ ډیزاین کوم په دغه ډول وګورئ مثلا په دغه کې ما یو پروجیکټ ډیزاین کړه. زه اوس غواړم چې دغه پروجیکټ دلته وکاروم تر څو یعنې دغه کوم فولډر چې دی دغو ته یې زه راولم. نو د دې دپاره د ټولو نه د مخکې زه په سیو باندې کلیک کړم. کله چې ما په سیو باندې کلیک وکړه دلته د ما نه ادرس غواړي. هغه ادرس به زه یو راځم د ډیسکټاپ څخه به استفاده کړم همداسې په اوږده طریقه باندې به زه څه ما دننه به دغو فولډرو ته یې ننوځم. وګورئ تقریبا موږ 4-5 فولډرو ته یې ننرغلي. اما که چېرته موږ د فت څخه استفاده زده وي ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې دغو فولډر ته یې ننه لاړ شو په دغه ډول. راځو په دغو فت باندې کلیک کړو کنټرول سی تر څو موږ ته دغه فت کاپي شي. بېرته موږ راځو دغو پروګرام ته کوم پینټ چې موږ راخلاص کړی وه دلته وګورئ کله چې موږ په سیو باندې کلیک وکړو دلته هم پت دی. پت دلته په ډیسکټاپ باندې دی. کنټرول وي کله چې کنټرول وي وکړل صرف تاسو په انټر باندې کلیک وکړئ. کله چې په انټر باندې کلیک وکړه تاسو ته به هماغه فولډر کوم پت چې تاسو راخیستی وه د همغو فولډر پت به تاسو ته اوپن شي، یعنې په همغه ادرس باندې تاسو کولی شئ دلته نوم ورکړئ. اوس د نوم نه سیو باندې کلیک وکړئ. وګورئ تاسو ته ډېر په اسانۍ سره دلته هغه کوم فایل چې وه سیو شوه. یعنې د فت څخه موږ په هغو حالاتو کې استفاده کړو چې کله مثلا د موږ کار ډېر وي او ډېر چټکۍ سره مختلفې پروژې په هر ځای کې پرتې وي او غواړو چې هغه یو څه په چټکۍ سره کار کړو او خپلو ځایو ته واستیو موږ له فت څخه استفاده کړو. نو په همدغه ډول سره یو د فولډر ادرس دی یو چې دی پت دی د فایل فت دی. مثال په ډول زه راځم دغه کوم فایل چې دی د دغه فایل فت ته پیدا کوم. د ټولو نه د مخکې وګورئ
په موږ مربوط فایل باندې چې کله موږ کلیک کړی وي وروسته دلته راځي کاپي پات. کله هم چې کاپي پات باندې کلیک وکړه وګورئ بخښنې سره راځو دلته وګورئ مثال په ډول زه ټکسټ راخلم غواړم چې د دغو کوم پات چې دی د فایل پات تاسو ته دلته وښیم. وګورئ ډېر لوی دی کنټرول اوکې په دغه ډول سره دغه اندازه چې ده یو څه یې ښکته راویلو. وګورئ چې تر څو پورې تاسو وپوهېږئ چې مثلا دغه پات او ادرس یو له بل سره د فولډر ادرس یو له بل سره څه توپیر لري. هغه اما کوم د فایل پات چې دی هغه مربوط دغه فایل هم رسي یعنې په وروستیو کې وروسته د فولډر نه چې کله موږ پات لیدلی وه دغه نه به د فایل کوم نوم چې دی هغه به هم دلته موږ ته راځي. مثلا وګورئ دلته موږ د مثال په ډول سره راځم دلته هغه پات پیسټ کوم کنټرول وي. وګورئ دا د دغه مربوط فایل پات دی دا یې هم نوم دی او په همدغه ډول سره د دو کوم آخري اکسټنشن چې دی هغه هم دلته ورسره اډ شوی دی. نو په همدغه ډول سره تاسو له پات څخه کولی شئ چې په مختلفو ځایو کې په ډېر ښه ډول سره د هغو نه استفاده وکړئ. بله کومه مهمه موضوع چې غواړم په دغو جلسه کې تاسو سره په هغو باندې وغږېږم هغه د فایلونو انتخاب کول دي. ځینې وخت ضرورت یې چې موږ فایلونه په مختلفو طریقو باندې انتخاب کړو یعنې ډېر په چټکۍ سره موږ غواړو چې هغه انتخاب کړو. یو د ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې موږ په دغه ډول سره سلیکټ وکړو د خپل ماوس څخه په استفاده چې کله موږ لیفټ کلیک وکړه په دغه ډول سره ته هر ځای پورې چې موږ دغه خپل ماوس کش کاږو نو موږ به تر هغو ځای پورې سلیکشن ترسره کړو. نو په همدغه ډول سره یوه طریقه یې دغه وه. بله طریقه یې کنټرول ای ده چې مکمل په کوم فولډر کې دننه څومره فایلونه دي هغه به ټول تاسو ته انتخاب شي ډېر په اسانۍ سره. بله مهمه طریقه یې دا ده چې تاسو دانه دانه انتخابوي. د مثال په ډول سره زه غواړم په دغو کې یو دانه انتخاب کوم. مثلا د ما ضرورت دی چې زه لومړی دغه فولډر انتخاب کوم یعنې کټ کوم یا کاپي کوم دوهم دغه انتخاب کوم. خو که چېرته غواړم چې داسې دانه دانه انتخاب کوم د ما به د کومه چې د کنټرول بټن ده هغه به مې نیولې وي او په هر فایل باندې به کلیک کوم په دې سره به زه دانه دانه سلیکشن ترسره کړی شم. نو په همدغه ډول سره راځو دلته وګورئ دلته د سلیکشن یو څو نورو اپشنونه دي. سلیکټ آل خو ما درته ویل چې په کنټرول ای باندې موږ کولی شو سلیکټ آل وکړو او په همدغه ډول سره سلیکټ وان خو اسانه دی صرف کلیک وکړم هغه سلیکټ کیږي مربوط باندې. او یونیورس سلیکشن څه شی دی د مثال په ډول سره وګورئ موږ په دغو باندې سلیکشن کړی دی. سمه ده مثلا په دو باندې موږ سلیکشن کړی غواړو چې بدون له دغې نه بدون له دغه فایل څخه نور ټول فایلونه د ما ته سلیکټ شي نو موږ په دغه ډول یونیورس سلیکشن څخه استفاده کړو. نو دغه د سلیکشنو مختلفې طریقې وي چې تاسو وپوهېږئ چې موږ سلیکشنونه د څه دپاره کاروو. مثلا غواړو چې څو فایلونه حذف کړو یا څو فایلونه کاپي کړو کاټ یې کړو یا نورې هغه پرې وکړو عملیې چې هر ډول د تاسو خوښه وي هغسې تاسو کولی شئ چې کله تاسو مختلف ډوله فایلونه در سره سلیکټ کړئ. نو په همدغه ډول سره بله کومه مهمه موضوع چې دا غواړم په دې کې دغه درس کې هغو ته یو لنډه اشاره وکړم هغه د تیمزو ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر ته تیمزونه بدل کړئ نو تاسو کولی شئ چې پرسنلایز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پرسنلایز باندې کلیک وکړه دلته به تاسو ته مختلف دیمزونه راشي. دغه دیمزونه د مخکې څخه په وینډوز 11 کې دیمزونه موجود دي او تاسو کولی شئ دغو ته نور دیمزونه هم ډاونلوډ کړئ. د انټرنیټ څخه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې دیمزونه دې ته ډاونلوډ کړئ. نو تاسو چې صرف په یو دیمز باندې کلیک وکړئ تاسو به مکمل دغه کوم انټرفیس چې تاسو په کمپیوټر دی یا بدون له سیټینګ او لیکنو څخه هغه به تاسو ته بدل شي. یعنې دلته تاسو هر ډول دیمز تاسو کولی شئ چې له هغې څخه استفاده وکړئ او ویې کاروئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې نور دیمزونه ورته ډاونلوډ کړئ په انټرنیټ کې ګوګل کروم کې سرچ کړلی شئ تاسو کولی شئ له هغې ځای څخه نور دیمزونه هم ورته ډاونلوډ کړئ. نو په همدې ډول سره وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې ځان دپاره یو شخصي دیمز جوړ کړئ هم تاسو کولی شئ چې هغو ته دیمز جوړ کړئ. وګورئ په دغه ډول سره نو که چېرته تاسو کوم دیمز د مایکروسافټ له سټور څخه رااخلئ نو تاسو باید انټرنیټ ولرئ او په همدغه ډول سره تاسو باید د هغو سره وصل شوي یاست یعنې ایمیل ادرس باندې تاسو باید د ټول نه د مخکې د هغو سره وصل شوي یاست. سمه ده. نو په همدغه ډول سره بله مهمه موضوع چې زه غواړم دلته تاسو ته په هغو باندې خبره وکړم هغه بیکګراوند دی.
په بیک ګراوند کې ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ مثلا بیک ګراوند ته یو عکس کیږو. وګورئ د ټول نه د مخکې تاسو باید دلته انتخاب وکړئ چې تاسو څه شی غواړئ چې خپل بیک ګراوند ته یې کیږدئ، آیا غواړئ چې سلاید کالر ورته کیږدئ یا غواړئ چې نور پکچرونه ورته کیږدئ، هر څه چې تاسو غواړئ دلته ورته ایښولی شئ. د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته موږ دلته سلاید کالر باندې کلیک کړی وي دلته به موږ ته رنګونه راشي، هر ډول رنګ وګورئ دلته په هر ډول رنګ چې تاسو کلیک وکړئ هغه به تاسو بیک ګراوند ته هلته اپلای کیږي، سیټ کیږي به ورته بښنې سره. نو په همدغه ډول سره وګورئ. نو په همدغه ډول سره که چېرته تاسو غواړئ چې هغو ته مختلف سلایدونه چې دي هغه ورته کیږدئ، هم داسې کولی شئ چې هغو ته سلایدونه کیږدئ چې څو تصویرونه مثلا په هغو کې مجموعه د څو تصویرو وي. د مثال په ډول سره په یو فولډر کې دننه څو تصویرونه دي، تاسو غواړئ چې هغه عکسونه په یو ځلې تاسو ټول هغو ته انتخاب کړئ. مثلا وګورئ دلته د موږ سره 2 تصویرونه دي، زه یې 2 فات را اخلم، کنټرول سی له پات څخه استفاده چې زده شي براوز باندې کلیک کړم. نو وګورئ صرف دلته بیرته پات اچم، کنټرول وی، په دې سره دا فولډر موږ ته سلیکټ شوله. کله چې دا فولډر موږ ته سلیکټ شوله وګورئ دلته به اوس فولډر اډ شي. کله چې فولډر اډ شي دلته تاسو خپل هغه وخت ورته ټاکلی شئ. د مثال په ډول سره دغه کوم عکسونه چې دي په څو دقیقو کې د دغه عکس اوړي یا په څو ساعتو کې د دغه عکس اوړي، څو ورځو کې دغه عکس اوړي. نو تاسو کولی شئ دلته دغو ته وټاکئ. په همدغه ډول سره که غواړئ چې په 1 دقیقه کې دې واوړي دغه عکس، تاسو هم کولی شئ چې ورته وټاکئ. اما چېرته تاسو په سکرین باندې په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړئ او دلته نیکسټ بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به بدون له دې نه چې هغه وخت پوره شي خپل هغه تصویر به تاسو وکولی شئ چې واړوئ. بله مهمه موضوع چې دلته کېدای شي تاسو ورسره مخ شئ هغه دا ده چې کېدای شي تاسو د تصویر هغه کوم سایز چې دی هغه یو څه توپیر ولري. نو دغه مختلف سایزونه دي پټ، مثلا کوم تصویر چې دی هغه د پټ سکرین سره راشي. نو تاسو کولی شئ چې دلته مختلف سایزونه ورته وټاکئ چې په هر سایز کې د تاسو هغه تصویر مکمل ښکارېدله، د تاسو په خوښه وه، نو تاسو کولی شئ هغو ته یې وټاکئ په همدغه ډول سره. نو راځم زه بیا ځلې په پټ باندې کلیک کما. نو په دې ډول سره دغه هغه مربوط سیټینګونه وو چې د بیک ګراوند مربوط وو او ما باید تاسو ته ویلي وای. ښه راځو یو قدم وړاندې ځو، بیا ځلې بیک ګراوند باندې کلیک کړم تر څو هلته موږ پکچر هم ورته سلیکټ کړو. راځو بیا ځلې پکچر ته. کله چې موږ پکچر دلته سلیکټ کړه نو دلته د وینډوز مختلف پکچرونه د مخکې څخه موجود دي. مثال په ډول سره دغه غواړي چې خپل کمپیوټر ته یې کیږدي. په همدې ډول سره وګورئ تصویر چې دی نیمایي رسي. نو که چېرته غواړئ چې تاسو تصویر دې مکمل راشي تاسو کولی شئ له دغه سیټینګونو څخه استفاده وکړئ. نو که چېرته غواړئ چې خپل د خوښې یو تصویر دې ته کیږدئ صرف په براوز فوټو باندې کلیک وکړئ، هغه مسیر دې عکس یا فات راواخلئ دلته یې پیسټ کړئ تر څو پورې تاسو وکولی شئ خپل کمپیوټر ته یو تصویر کیږدئ. په دغو مختلفو کوم ایکسټنشنونه چې دي په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل د کمپیوټر بیک ګراوند وټاکئ. بهر له دې نه تاسو نشئ کولی چې هغو ته یو بیک ګراوند د کمپیوټر لپاره وټاکئ. نو په همدغه ډول سره نور کوم سیټینګونه چې دي د بیک ګراوند مربوط دي هغه موږ په لوړو سطحو کې بیا په هغو باندې خبره کوو. دوهم بله کومه مهمه موضوع چې زه غواړم په دغه جلسه کې په هغو باندې تاسو ته خبره وکړم هغه دا ده وګورئ د مثال په ډول سره تاسو چې کله لومړی خپل وینډوز انسټال کړئ نو تاسو ته به کمپیوټر او کنټرول پنل نه وي. وګورئ تاسو ته صرف ریسایکل بین وي په سکرین باندې، نور هیڅ هم تاسو ته نشته دي. نو چېرته غواړئ چې تاسو اصلي کمپیوټر بدون له شرکټ څخه خپل ډیسکټاپ ته راوړئ نو تاسو صرف په پرسونلایز باندې کلیک وکړئ. وروسته چې تاسو پرسونلایز باندې کلیک وکړو وروسته موږ راځو دیمس دلته ټاکو. کله موږ چې په دیمس باندې کلیک وکړو وګورئ په دیمس باندې چې کله کلیک وکړله نو تاسو به دلته راشئ یا ډیسکټاپ آیکنز ته. په دغه ډول سره وګورئ ډیسکټاپ آیکنز سیټینګز ته. نو دلته وګورئ کمپیوټر د یوزر فایل د نیټورک د ریسایکل بین دی
تاسو چې غواړئ مثلا د ټول د تاسو ډیسکټاپ ته راشي صرف اپلای باندې کلیک وکړئ وګورئ دغه اوریجنل چې کوم شکلونه چې وو هغه تاسو ډیسکټاپ ته راغلل په دغه ډول سره تاسو کولی شئ دغه هم اډ کړئ د مثال په ډول سره که چېرته تاسو غواړئ د کمپیوټر کوم آیکن چې دی هغه چینج کړئ نو تاسو له دغې ځای څخه یو هغه ته وټاکئ د مثال په ډول سره دغه آیکن زه ټاکم وګورئ د کمپیوټر کوم آیکن چې دی هغه به په اتوماتیک ډول سره چینج شي او که چېرته غواړئ چې خپل هغه ډیفالټ حالت ته راشي صرف په ډیفالټ باندې به کلیک وکړئ اپلای بیرته به خپل کوم هغه سیټینګونه چې وو هغه به تاسو ته هغه لومړني حالت ته بیرته وګرځي سمه ده نو په همدغه ډول سره بل کومه مهمه موضوع چې دلته د هغه لاک سکرین دی مثلا ته غواړئ خپل لاک سکرین ته د څه ډول بیکګراوند کیږدي نو دلته تاسو کولی شئ چې هغو ته یو لاک سکرین ته هغه کوم چې تاسو هلته پاسورډ داخلوئ هغه هلته تاسو یو پاسورډ ورکړی دی غواړئ چې ورته یو تصویر کیږدئ کولی شئ له دې ځای څخه تاسو هغې ته تصویر کیږدئ او که چېرته غواړئ چې تاسو کوم کلینډر دی هغه دې معلوم نه شي نو دلته تاسو کولی شئ چې هغه آف کړئ اما د لاک سکرین کوم مربوط سیټینګونه چې دي هغه موږ بلې جلسې ته پرېږدو نو که چېرته ویډیو هم خوښه شوي در سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ نو دغه به د نوي نوي ویډیو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم ښه چارې ولرئ د خدای په امان تل مو په دعاګانو کې یاد ساتئ